السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو داسې سټینګ در وښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو دغه سټینګ به ستاسو ډیر زیات کارونه در اسانه کړي او د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې تیز یو شی خلاص کړئ. او دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن خلاص کړی وي، گیم خلاص کړی وي، یا بل شی خلاص کړی وي، نو تاسو په خپل موبایل کې بل شی خلاصوي، فیسبوک خلاصوي یا واتس اپ خلاصوي یا بل شی خلاصوي، نو تاسو یو وار دستي هغه زوړ شی کلوز کړئ بیا بل شی خلاص کړئ. نو دوستانو اوس تر تاسو په خپل موبایل کې په یو وار باندې ډیر شان هم خلاصولای شئ. ګورم هلته ګیلري خلاصه کړې ده، نو کله بیا تاسو هغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو دغه شین نشان به تاسو په موبایل کې هم راسي. نو په دې کلم تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو هر اپلیکیشن لیټ کړی وي هغه به ټول تر راسي. نو سم هر شی خلاصوي، مثال فیسبوک مو خلاصوي، واتس اپ مو خلاصوي، هر شی مو خلاصوي، سمپل ګوره په هغه باندې کلیک کوئ نو هغه به تاسو ته خلاصي. ګورم په واتس اپ کلیک وکړئ، تاسو کتلی شئ ماته واتس اپ خلاصو، دغه رقم هر شی سم خلاصو، یعنی په یو وار باندې بیا تاسو ډیر شان هم خلاصولای شئ. ګورم په یوټیوب باندې کلیک وکړئ، ماته یوټیوب خلاصو. نو ډیر خوندور سټینګ ده، که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه سټینګ وکړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن نوم ده ملټي وینډو. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. نو په دې ګوره اول بټن د سٹارټ، په دغه سٹارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا موږ سره دوه اپشنان راځي، یو د اکټیویټ او یو د تیم. اول په دغه تیم باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو د خپل خوښي سټایل سلیکټ کړئ. هر سټایل چې مو خوښ په هغه سټایل باندې کلیک وکړئ او بیرته شاته راسئ. نو کله چې تاسو سټایل وروښیاست نو ګوره په دې کې اول بټن د اکټیویټ، په دغه اکټیویټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکټیویټ بټن کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ چې په موبایل کې دا شنه لیکه راغله. نو کله چې هم تاسو اکټیویټ کړئ نو ستاسو په موبایل کې به هم دغه شنه لیکه راسي. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغې شنې پټۍ باندې کلیک وکړئ نو بیا دا رقم شکل راځي. نو ګوره په دا کونج کې پورته اول بټن ده، په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس مو هر شی دلته ایډوئ، هغه تاسو سمپل په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. مثال زه راځم یوټیوب ایډوم، واتس اپ بزنس ایډوم، واتس اپ ایډوم، دغه رقم هر شی سم ایډوئ. د خپل خوښي ضروري اپلیکیشنانې ګیمونه هر شی سو هغه تاسو دلته کې اډ کړئ. مثال زه راځم ګیلریس ولا ام اس ورډ زاپیاس ولا فیسبوک سولو او ډایل پیډ سو میسنجر سو، مثال دغه شان ما دلته کې اډ کو. نو کله تاسو هغه شان کې اډ کړئ سمپل بیا په دغه اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. او کوم چیرې یو اپلیکیشن نو خوښ ګور په دا کونج کې د اپلیکیشن کاټه نشان راځي، په دغه نشان کله تاسو کلیک وکړئ نو هغه تاسو بیرته ختمولی هم سي. مثال ګور اوس دا نور دوه ما اډ کو، کوم ختل په دا کونج کې کاټه نشان راځي په دې کلیک کوئ. نو سمپل په دغه اوکې بټن باندې بس تاسو کلیک وکړئ. په اوکې بټن کله تاسو کلیک وکړئ نور یو شی هم نه غواړي، ټول سټینګونه وسو وسې هر شی تاسو خلاص کړئ په خپل موبایل کې. هر شی هر ځای کې تاسو یاست نو ګوره دا نشان به خالی بیا په دغه نشان باندې کلیک کوئ. کله تاسو په دغه نشان باندې کلیک وکړئ نو دلته چې مو هر شی خلاصوئ. ګوره دلته ما براوزر هم خلاص کړی دی، دلته چې مثال اوس بل شی خلاصوئ هغه تاسو خلاصولی شئ. ما ګوره په پلی سټور باندې کلیک وکړئ اوس ما ته پلی سټور خلاصي. نو دغه رقم له دغه سیټینګ څخه تاسو ډیره فایده اخیستلی شئ او دغه سیټینګ به ستاسو ډیر کار در اسانه کړي او بیا تاسو هر اپلیکیشن ډیر تیز خلاصولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.